السلام علیکم ګرانو دوستانو. د نړیوال جام د لوبو په اړه د افغان لوبغاړو او روزونکو خبرې اترې په همدې ویډیو کې درته وایم. ټاکل شوې ده چې نن ورځ ماپښین 3:30 بجې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په شلوریزه نړیوال جام کې له انګلند سره په لوبې خپل سفر پیل کړي، خو له دې لوبې وړاندې د کرکټ نړیوالې شورا د افغان لوبغاړو سره خبرې کړې دي چې هغه خبرې زه دلته په همدې ویډیو کې درته وایم. نجیب الله زدران وایي موږ له تیرو 3 کلونو راهیسې ډېر ښه لګیا یو، کولی سو چې هرې لوبډلې ته ماتې ورکړو. په دې وروستیو کې په اسیا جام کې د سریلانکا او بنګلادیش لوبډلې باندې موږ برلاسي سو، نو موږ دا وړتیا لرو چې په نړیوال جام کې هم یا ښې لوبې وکړو یا وګټو. رحمان الله ګربز وایي هره لوبډله دا هدف لري چې نړیوال جام وګټي. موږ هم په خپل ځان او سخت کار باور لرو چې موږ به هم ګټونکي یو. موږ نه غواړو چې فشار واخلو او ښایي جام وګټو. هڅه او کوشش مو دا وي چې ښې لوبې وکړو. د استرالیا او اسیا ویکټ توپیر لري، خو موږ ورته په ذهني توګه بالکل برابر یو. راشد خان وایي د یوې لوبډلې په توګه موږ دا هدف نه دی ټاکلی چې موږ باید تر کومه ځایه پورې ورسېږو او چیرې یې ختمه کړو، خو موږ په لوبغالي کې د بریا لپاره 100% هڅه کوو. موږ دلته له تیرو 5 کلونو راهیسې لوبېږو، له شرایطو سره بلد یو او تمه ده چې ښې پرېکړې او ښې لوبې وکړو. راشد خان د مشر روزونکي جانتن ټرات په اړه وایي چې هغه یو زبردسته لوبغاړی تېر شوی دی، له لوبغاړو سره ډېره خواري او سخت کار کوي. که څه هم هغه له موږ سره د لنډ وخت لپاره وي، خو لوبغاړو ترې ډېر څه یاد کړي. حضرت الله زازی وایي له موږ سره ډېره برخه ځوان لوبغاړي دي، یوازې محمد نبي دی چې تر ټولو زیات سینیر دی. دوی په 19 کلونو لوبډله کې ښې لوبې کړي دي، نو له دوی له لوبو به ډېر خوند واخلو. د توپ اچونې روزونکی عمر ګل وایي زه خپل لوبغاړو ته ډېر درناوی لرم او هیله لرم چې دوی به ډېرې ښې لوبې ترسره کړي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.